انتهائی واجب الاحترام عزتمند و مشرانو قرآن مجید کې چې د کوم صفاتونو ذکر راغلی دی د کوم خو اخلاق او د ایمان لازمی جز ګرځولې دی فهغه کې یو صفت هغه رښتیا ویل دي او قرآن مجید کې چې د کوم بد صفاتونو ذکر راغلی دی نو په هغه کې یو بد صفت هغه دروغ ویل دي ان تر دې عزتمندو چې د ایمان لپاره لازمی جز ګرځولې شوی دی نو هغه رښتیا ویل دي او د منافقت چې کم جز دی هغه دروغ ویل دي نو دی وجنه شریعت په انسان باندې هر وخت کې رښتیا ویل لازم کړی دي او د دروغ نه انسان منع کړی دی چې انسان به هر حالت کې رښتیا وایي رښتیا خبره وکړي کم انسان چې دروغ وایي عزتمند قرآن مجید او احادیث مبارکو کې د هغه انسان لپاره سخت سزاګانې راغلي دي او دغه انسان ډېر په سختۍ سره منع شوی دی حدیث شریف کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د منافق انسان درې نښې دي یو چې کله هغه خبره کوي نو دروغ به وایي دویم وعده خلاف ورزي به کوي او دریم خیانت به کوي دا عزتمند ورونو د منافق درې نښې ګرځولې شوي دي دا درې نښې چې ساکي وي دا منافق دی عملا منافق دی عزتمند ورونو دروغ ویل دا ډیره سنگینه ګناه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دروغ ویلو نه منع فرمایلی ده حدیث کې راځي عزتمندو چې کله یو انسان دروغ وایي نو د هغه انسان نه فرښتې یو میل لرې تښتي یعنې دغه انسان خو د فرښتې هم نه رانږدې کېږي ځکه د دې انسان د خولې نه یو قسم بدبویي ځي چې د هغې بدبویۍ د وجې نه فرښتې یو میل لرې تښتي من او تاسو باندې بدبویي ځکه نه راځي ځکه چې من او تاسو دې سعادت شوي یو ځکه نن سبا معاشره کې هر طرف ته دروغ چلیږي لکه څنګه چې یو انسان یو فارم ته راشي د غواو یا د میخو فارم دی هغې ته راشي نو ګینټه دوه خو په هغه باندې بوی لګي لیکن بیا د هغې سره انسان عادت شي هغه بوی بیا نه محسوسوي نو من او تاسو هم دغه بوی ځکه نه محسوسو چې من او تاسو د دې سعادت شوي یو لیکن فرشتي د دروغجن انسان نه یو میل لرې تښتي عزتمند ورونو دروغ ویل دا ګناه کبیره ده حرام دي